دغه علمي سیالي چې د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ 15 خصوصي او دولتي لیسوس د کونکو پکې برخه اخیستې و د یاد ولسوالۍ په هني امریت په همکاري مشال خصوصي لیسي د میلاد النبی ورځ په مناسبت جوړه کړې و مسؤلین وویل دوی هڅه کوي دا ډول نورو سیالیو ته هم زمينه برابر کړي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د سیرت او صورت د اهداف په خاطر په مخ لاره چول شوی ده نن سلای کې زموږ د اسماعیل خیل مندوزي مربوط دولتي او خصوصي ټولو ګډون کړی ده د متوسطي دورې سیالۍ دي چې د هر ټولګي څخه وم او تمنم ټولګي څخه درې شاګردان انتخاب شوی دي د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صورت د معلوماتو په اساس د کنکور ازموینه په لاره چول شوی اخوا بیا د مشال لیسي مسؤلین او همداشان د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ په هني امریت غړي وایي چې د پوهنې په برخه کې باز د کونکو ته نور نوښتونه هم رامنځته کړي چې د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ د ټولو خصوصي او دولتي مکاتبو ترمنځ تقریبا 15 شوخو مکاتبو ګډون کړی ده د هغې د زده کوونکو تعداد تقریبا 1500 ته رسیږي په دغې نننۍ سیالۍ کې هم د سولونو جوړولو مسؤلیت په هني امریت په غاړه وخوسته او د دغې صحنې نظم او کنټرول او شفافیت په مورد ټول مسؤلیت دوی وخوسته په دې کې موږ 160 سولونه جوړ کړي دي او هر سول 2.25 نمرې لري د دې جملو نه به درې لیسې ګټونکي وي اول مقام دویم مقام او دریم مقام په څنګ کې د دې ټولې ولسوالۍ عمومي اول نمره به موږ ستایو زده کوونکي بیا دا ډول علمي او رقابتي سیالۍ د ځانونو لپاره ډېرې ارزښتمنه بولي دا ډول سیالۍ نه یوازې د یو لیسې زده کوونکو لپاره بلکې د ولسوالۍ په سطحه د یو ولایت په سطحه دا ډېرې مهمې دي د هر یو زده کوونکو لپاره ځکه موږ وړاندې کنکور لرو د هغې لپاره هم دغه سیالۍ موږ ډېرې ښه ارزوو یو ښه ګام دی دا ډول ازموینه چې دي د هر انسان لپاره که چېرې زده کوونکی که بل وي ډېرې ګټورې تمامېږي موږ درسونو ته ډېر هڅوي ځکه چې په دا کې موږ خپله دې فکر کوي چې که چېرې موږ په دا کې بریالي راشو موږ به یو ښه نوم سره ونومول شي دا ډول ازموینې په عموم کې ډېرې ښې دي یاد دې وي چې خوست کې هر کال د پوهنې په برخه کې بېلابېلې علمي سیالۍ جوړېږي له دې وړاندې هم په مرکز کې د خوست ټولو دولتي او خصوصي لیسو ترمنځ علمي سیالۍ جوړې شوې وې چې بریا یې مشال خصوصي لیسې پر خپل نوم کړه